په هلمند، بدخشان او خیبر پښتونخوا کې خونړۍ او مرګونې پیښې شوې دي. په دغو خطرناکو پیښو کې 28 کسان چې ښځې، ماشومان او ناوې او ناوک هم پکې دي څنګه مړه، ټپیان او وژل شوي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مشئ. له خیبر پښتونخوا او بدخشان څخه د ناوې او ناوک مړینې خبر لرو، خو پیل پر هلمند کوو. د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه کې 2 کاله او 4 میاشتې وړاندې د موټر سایکل لپاره د شمس الله په نوم د تښتول شوي ځوان جسد په کجکي ولسوالۍ کې وموندل شو. د نوموړي د کورنۍ یو غړي زاویې رسنۍ سره د دغو انځورونو د شریکولو ترڅنګ ویلي هغه نن مازدیګر خاورو ته وسپارل شو. نوموړي خپل موټر سایکل د خرڅ لپاره بیولی و، کوم چا خپل کور ته بوتلی چې همالته به د موټر سایکل پیسې درکړم او وژلی دی. اوس یې جسد وموندل شو. د خیبر پښتونخوا په کورمه ولسوالۍ کې یوې ژورې کندې ته د یو مسافر وړونکي پیک اپ موټر د لوېدو له امله 9 کسان مړه شوي او 6 نور ټپیان دي. ځایي مسؤلین وایي دغه پیښه نن په ګنډال سیمه کې رامنځته شوې او په ټپیانو کې د 2 روغتیایي حالت نازک دی او د درملنې په موخه پېښور ته لیږدول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون هم په بونیر کې د ورته پیښې له امله د یوې کورنۍ 6 غړي مړه شول او 9 نور ټپیان شول. په خیبر پښتونخوا کې ډیری ترافیکي پیښې د سړکونو د خرابوالي او د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله رامنځته کیږي. په بدخشان کې د طالبانو امنیه قومندانۍ خبر ورکړی چې تېره شپه د دې ولایت د تشکان او کشم ولسوالۍ ترمنځ پر لاره له یو پل څخه د موټرو لوېدو په پیښه کې 15 تنه مړه شوي دي. په پیښه کې یوه ناوې، زوم او یو ماشوم هم مړه شوي دي. په بدخشان کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ وایاند احسان الله کامګار د پیښې لامل د موټر سرعت او د چلوونکي بې احتیاطي بللې ده. هغه ویلي په پیښه کې 15 واړه مړه شوي کسان د یوې کورنۍ غړي دي.